لښکرګاه ښار کې کارګرو ته اړوند څلور لارې. دلته لسګونه کسان اړ دي چې ان د روژې میاشت کې هم په کار پیدا کولو پسې راسي. خو شکایت دا دی چې یاد کارګر په ورځو کار نشي پیدا کولی. صاحب روژه ده، په ډاګرو روژه کې مو 2 ورځې کار کړی دی. داسې کارونه سړی ولې درواغ وایي په دا روژه کې؟ مجبور یې نو خیال نه پکه غواړي چې د روژه ماتانې سړی وکړي نو بهر څه چم کوي، څوک یې چاته ورکوي. ما داسې ورځې کېږي راغلی یم، دلته 1 ورځ مې کار نه دی. نو د کور خرڅ مصرف د کوم کوي؟ د کور خرڅ مصرف هغه وځي کېږي په راته کېږي. خلک دلته ډوډۍ راولي، خیرات یو ډوډۍ 2 ډوډۍ پیدا کېږي. دغه وړو خلک هغه وچې ډوډۍ هم نه پیدا کېږي. د شته بیکارۍ او اقتصادي فقر له امله د هیواد د نورو ولایتونو په څیر هلمند کې هم د بېلابېلو بهرنیو او کورنیو مرستندویو بنسټونو لخوا زرګونو کورنیو ته د خوراکي او نقدي مرستو پر روان بهیر برسیره یو شمېر بهر میشتې افغان شتمن هم په کور دننه اړمنو کورنیو ته مرستې رالیږي. خان بایي هغه بهر میشتې افغان دی چې د روژې میاشت کې د خان خیریه بنسټ په مټ په بېلابېلو ولایتونو کې د خوراکي او نقدي مرستو توزیع دوام لري. هلمند کې د یاد خیریه بنسټ ولایتي مسؤل وکیل احمد بارکزی وایي دغه ولایت کې د 15 کورنیو سره د زر نقدي افغانیو ترڅنګ د یو لړ خوراکي توکو مرسته وکړه. او دا مرسته تقریبا 10 کلمه د 15 کورنیو لپاره دغه سوی ده راغلی ده چې هغه مستحق کسان ولې کوم کسان چې ډېر غریب او ډېر اړمن وي. محمد اسرائیل او جمال هغه دوه تنه دي چې د خان خیریه بنسټ څخه مرسته ترلاسه کړې. دوی وایي که څه هم دا مرسته د اوږدمهاله وخت لپاره درد نشي دوا کولی، خو خوښ ځکه دي چې په شته بیکارۍ او مسلط اقتصادي فقر کې په دومره اندازه خوراکي توکي پیدا کول ساده خبره نه ده. نوموړي له نورو مرستندویو بنسټونو څخه د ورته او دوامدارو مرستو غوښتنه وکړه. وار دی چې زموږ سره سوی د مرستې ډېر خوشحاله یو په سبب د دې چې هېڅ کار و کسب و خواري نشته. نو حتی دغه یو پارسل بوړی د هر افغان هر هلمندي ته چې ورکوي لکه 50,000 روپۍ نغدې مرستې چې ورسره کېږي دغونه په خوشحاله دي خلک په خاطر د دې چې هېڅ کار و کسب نشته. دغسې وادي رودل خو عیال په غاړه کې لوېدلې دي وادي رودل خو لکه دغونه شی شته چې سړی ورکړي دغسې هم چې بیخي هم کار سره دغه دی وادي رودل عیال غوږی تړي د وادي رودل. باید ویل سي چې هلمند کې د یاد بهر میشتې افغان د مرستې ترڅنګ یو شمېر نورو بهر میشتو افغانانو هم د ځینو اړمنو کورنیو سره ورته مرستې ترسره کړي.